ولسمشر غني د زلمي خلیلزاد سره د ملاقات غوښتنه رد کړې ده چې د ولسمشر غني او خلیلزاد ترمنځ تازه کوم اختلاف رامنځته شوی تازه څه ویل شوي دي دلته یې موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمي خلیلزاد ته نږدې سرچینې وایي چې ولسمشر غني د خلیلزاد د ملاقات غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې دی بوخت دی او وخت نه لري چې خلیلزاد سره وګوري. زلمي خلیلزاد د وړمې ورځې راهیسې په کابل کې دی او تر دې دمه یې له پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالله او استاد سیاف، حنیف اتمر او حمدالله محب سره لیدنې کتنې کړې دي. بل خوا راپورونه وایي چې ولسمشر غني د سولې پر روان بهیر ناخوښ دی او کوم څه چې شوي او کیږي د ولسمشر غني د پلان او غوښتنې مطابق نه دی روان. ټاکل شوې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمي خلیلزاد له کابل څخه ترکمنستان او له ترکمنستان څخه بیا دوحې ته ولاړ شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.